جنرال مبين د امریکا په باره کې تازه څه وویل؟ امریکا پر چا ولې بریدونه کوي؟ ویډیو تر اخره وګورئ او د سولا افغان یوټیوب چینل د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. په کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان جنرال مبين ادعا کړې ده چې د امریکا او لویدیځو هیوادونو استخباراتي شبکې لا هم په کابل کې فعال او پر دیني عالمانو بریدونو کې لاس لري. د په وینا د عبدالرحمن جومات د خطیب مولوي عبدالسلام عابد په ګډون پر علماو بریدونه د همدغو استخباراتي شبکو کار دی چې دوی د مخنیوي په هڅه کې دي. له دې سره هغه له مولوي عابد او ځینو نورو علماو څخه ګیله وکړه چې خپلې امنیتي اندېښنې د طالبانو له امنیتي حوزو سره نه دي شریکې کړي. په وروستیو کې د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې بېلابېل دیني عالمان د مرګونو بریدونو هدف وګرځول شول. وړمونۍ د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند یوه سیمه کې د عبدالرحمن جومات خطیب مولوي عبدالسلام عابد یوې چاودنې هدف وګرځول شو. په یاده چاودنه کې مولوي عابد او دوه ملګري یې ټپیان او یو بل ملګری یې ووژل شو. پر هغه چاودنه د جمعې ورځې له خطبې څو ساعته وروسته په داسې حال کې وشوه چې خپلو مقتدیانو سره یې په جومات کې مخه وکړه او ویې ویل چې د طالبانو چارواکي نور د دغه جومات امامت ته نه پرېږدي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا د پیښې په غبرګون کې وویل چې پر مولوي عبدالسلام عابد چاودنه د هماغو خلکو کار دی کومو چې د جومات له امامت څخه منع کړی وو. حکمتیار په نامستقیم ډول د پیښې پړه پر طالبانو واچوله. د حزب اسلامي مشر دغه راز پر طالبانو نیوکه وکړه چې د په وینا په هیواد کې د زیاتو شویو هدفي وژنو مخنیوي ته لازم تدابیر او د عاملینو پر وړاندې جدي اقدامات نه لري. طالبانو بیا د ښاغلي حکمتیار څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. ډیره مننه چې ویډیو مو ولیده. د نورو ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو هم لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.